افغان واکمنۍ چې د خپلو خلکو د امنیت او د ملي حاکمیت د ساتنې لپاره ژمنه ده، وایي چې افغانستان به ډیر ژر له نړیوالو معیارونو سره سم پرمختللي او ماډرن تجهیزات ولري. بلخوا افغانۍ په ټوله اسیا کې لومړۍ پیسه شوه چې د ډالرو پر وړاندې یې خپل ارزښت ساتلی دی. خو څنګه؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پدمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ساتنې خبر لرو، خو پیل افغان ځواکونو ته د پرمختللو تجهیزاتو پر اخیستو کوو. افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت او د ملي حاکمیت د ساتنې لپاره ژمن دی. وایي چې افغانستان به ډیر ژر له نړیوالو معیارونو سره سم پرمختللي او ماډرن تجهیزات ولري. د دې پروسې د پیاوړتیا په لړ کې حکومت ټینګار کوي رښتینی ځمکني او پرمختللي ټکنالوژي سمبال ځواکونه به هم جوړ شي چې د هیواد دفاعي وړتیا نور هم پیاوړې کړي. د حکومت له قبله د دې لپاره د دفاعي سیستم پراختیا او تقویت ضروری دی ترڅو دښمن ونه توانیږي چې موږ کمزوري وګڼي. دغه راز د افغان حکومت چارواکي وایي چې تاوتریخوالی یوازې په وسلو پورې تړلی نه دی، بلکې ایمانی قوت او وطن پالنې پورې هم تړاو لري. افغان وسلوال ځواکونه په دې برخه کې د خپلو شجاعتونو او قربانیو له لارې خپلې وړتیاوې ثابتې کړي دي. افغان حکومت څرګندوي چې دوی تاوتریخوالی نه غواړي، ځکه چې تاوتریخوالی تباهي، ویجاړۍ او بې عدالتي راوړي. نو همدا افغانان دي چې د 40 کلونو اوږدې ناامنۍ تجربې لري او هر افغان د دې ځواک وړتیا لري چې په سختو وختونو کې خپل هیواد وساتي. دا ژمنه د ملت د خپلواکۍ، عزت او غیرت د ساتلو لپاره یوه نوې پاڼه ده چې د افغانانو د تاریخ پر بنسټ به روانه وي. د افغانستان کرنسي افغانۍ په اسیا کې لومړۍ پیسه شوه چې د ډالرو پر وړاندې یې خپل ارزښت ساتلی دی. دغه پرمختګ د اقتصادي ثبات، منظم مدیریت او فساد پر وړاندې د جدي مبارزې پایله د افغانستان د کرنسیو د وضعیت په اړه مثبتې نښې ښیي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.